سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. د جبي واتساپ کاروونکو لپاره یو ډېر بد خبر لرم. زه پر واتساپ باندې په دې دلیل زیاتې ویډیوګانې جوړوم ځکه چې زموږ خلک دا پښتانه په افغانستان او پاکستان کې او په نورو هیوادو کې چې دي دا تر زیات اندازې پورې د اړیکې نیولو لپاره واتساپ کاروي. نو زما دپاره مهمه دا چې په واتساپ کې یو نوی اپډیټ راځي یا یو نوی خبر راځي، هغه ستاسې سره شریکوم. د اوس لپاره د جبي واتساپ کاروونکو لپاره یو ډېر بد خبر لرم. دا جبي واتساپ چې دی دا په اصل کې د ګوګل پلی سټور لخوا څخه دا منل سوی نه دی. معنا په دې دلیل باندې موږ جبي واتساپ په پلی سټور کې نسو پیدا کولی چې تر څو دی هغه د پلی سټور کوم قوانین چې دی هغه دوی په نظر کې نه دي نیولي. زه به یو دوه مثال درته وایم. اول خو دا دی چې یو څه کاپي رایټ سیسټم لري، موضوع لري له اصلي واتساپ څخه. او دومره خبره دا ده اوس واتساپ والا وایي چې یو څوک دی وکولی چې خپل میسج له یو څه وخت وروسته څخه ډیلیټ کړي، خو جبي واتساپ والا وایي چې یا ډیلیټ دې نه کړي، باید هغه نفر ته شو سي. یعنې موږ تاسې ډیلیټ سوی میسج په جبي واتساپ کې لیدلی سو. دا یې له قانون څخه سرغړونه ده. نو په دې دلیل باندې موږ تاسې جبي واتساپ په پلی سټور کې نسو پیدا کولی. یعنې د دې ضمانت ګوګل هیڅ نه کوي چې په جبي واتساپ کې څه وسول یا څه رامنځته سول. په اوس وخت کې په دې څو ورځو کې په دې تقریبا په دې 2 ورځو کې ډېر ملګرو میسجونه هم راته وکړل چې جبي واتساپ یې مکمله توګه باندې له منځته تللی دی. یعنې که چیرې تاسې ډیټا لرئ، دا ویډیو زه د دې دپاره جوړوم، که چیرې تاسې مهمه ډیټا په جبي واتساپ کې لرئ، له یو چا سره مو څه لیږلي وي، څه ډاکومنټ هلته لرئ، څه خبرې لرئ، هغه په عاجله توګه باندې سیو کړئ. یعنې بل ځای ته یې واستوئ یا یې سکرین شاټ کړئ او یا هم له ځان سره وساتئ. په ډېر لږ وخت کې به ستاسې جبي واتساپ تاسې ته یو داسې اپشن راوړي لکه دغه جبي واتساپ لاټس ورژن ډاونلوډ کړه، یا درته وایي چې واتساپ دې اپډیټ کړه. کله چې ته واتساپ اپډیټ کړې ډایرکټ به هغه اپشل اپلیکیشن ته، هغه د واتساپ اصلي اپلیکیشن ته ولاړ سې او ته به جبي واتساپ له لاسه ورکړې او ستا به نوی واتساپ سي او ټوله ډیټا به دې له منځه په مکمله توګه باندې تللي وي. ما پوسټونه هم په زیاته توګه باندې ولیدل او ملګرو میسجان هم راته وکړل. نو دا موضوع مې وکتله. نو په جبي واتساپ کې اول دا مشکل راغلی دی چې واتساپ والا غواړي چې نور هغه نمبرونه چې هغه په جبي واتساپ کې فعاله دي هغه معنا بین کې بندې کې تر څو خلک دې ته مجبور سي چې راسي هغه خپل اصلي واتساپ ته. په اصلي واتساپ کې بیا د موادو له منځه تلل او یا هم کوم بل ستونزه رامنځته کېدل بیا یې مسؤلیت هم هغه خلک پر ځان باندې اخلي. خو په جبي واتساپ کې جبي واتساپ هسې یو کارېدونکی اپلیکیشن دی چې د ګوګل پلی پروټیکټ لخوا څخه هیڅ ضمانت نه لري. نو دا ستاسې لپاره شاید ډېر په زړه پورې او مهم معلومات وو. هیله ده چې خوښ شوي مې وي.